ځینې بې خوبه دي، دوی سره به هم خبرې اترې ولرو. وړه غوړي وریجې د دې په هکله که معلومات نه لري راځي نه راځي تاسو ته به ښه معلومات نه هغه شی نه باندې هغه نه راځي، بس صرف همداسې مټ دی او پرچون کم ګاډی راشي. د کاروبار نه دې خوشحاله یې که نه؟ کاروبار کې به څه خوشحالي وګورې. څومره وخت کې به دا ګیټ یا دا دروازه په پوره ډول خلاصه شي؟ پاکستان له خوا نه معاف شو. سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه چې ګورئ نن راغلی یم د ننګرهار ولایت تورخم بندر ته. دا چې ګورئ دا د پاکستان سره پوله ده یا د ګیټ دی دلته چې تاسو په خپله ګورئ د تورخم ګیټ دی. نو نن مو تاسو ته خپرونه د تورخم په ګیټ کې وړاندې کوو، د تورخم تازه وضعیت تاسو ته درښیو. دا پوښتنې به ولرو چې آیا دلته فعلا دا ګیټ یا دا دروازه خلاصه ده د خلکو پر مخ یا نه ده، د ترانزیت پر مخ خلاصه ده او که نه ده. نو د تورخم تازه حال او تازه وضعیت به موږ سره په خپرونه کې وګورئ. لیدونکو، دغه جال چې تاسو ګورئ د جال ناخواته د عام خلک یا مریضان چې د کرښې هغې غاړې ته وړي په دې لاره ځي او دا لاره چې ده دا د دې غټو او ترانزیتي موټرونو لار ده. نو مخکې هم ګیټ دی چې تاسو په لومړي سر کې ګیټ ولیدلو. څومره معلومات چې ما وکړل نو فعلا د ګیټ دروازه چې ده د عامو خلکو پر وړاندې بنده ده او ډیر زر به خلاصه شي. یوازې عاجل مریضان چې دي هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده. نو په دې وروستیو کې یو شکایت دا ثبت شوی چې دلته دا د تازه میوو دا غټ موټرونه چې دي دا په ورځو دلته ولاړ او دا ډېرې میوې خوسا کېږي او تاجرانو ته ډېری زیانونه اوښتي دي. نو له هغې وروسته په دې 2-3 ورځو کې دا لویه دروازه خلاصه شوې ده او د دې ټولو غټو موټرونو دپاره دا دروازه خلاصه ده. اوس مهال د تازه میوو مالیه هم چې وه هغه هم معاف شوې ده د ګاونډي هیواد لخوا د دوی په وینا. نو اوس مهال د دې غټو موټرونو لپاره دروازه خلاصه ده. نورې خبرې اترې به د دې غټو موټرونو له ډریورانو څخه هم ولرو. ملتیا مو کړئ. ستړی مه شي جوړې ستړی مه شي کلاري ده ستړی مه شي. ته به ډریور یې ته راځه که نه کته شي چې یو څو خبرې وکړو. تاسو هم ډریوران استئ؟ او شکر دی دې کسب کې موږ هم راغلي. پیل کې ستړی مه شي جوړې. شکر د الله پاک. دا راته ووایه ته د کوم ځای؟ زه خو یې لوګر یم. د لوګر یې؟ او همدا غټې موټرې ته چلی په دې لارو کې؟ او همدا غټ موټر چلو. ستا کاروبار څه دی؟ مثلا د کوم ولایت نه چیرته ځي او چیرته نه ځي که دا معلومات موږ ته راکړي. همدلته کې سبزي چلو بیا اکثر مزار ته ځو. سیزن خبره اوس خو لکه د سبزي هغه ده نو همدلته لوګر نه یې رابارو، منډۍ نه یې رابارو او دې خوا پېښور ته اسلام آباد ته وړو. پېښور ته اسلام آباد ته وړئ. دغه موټر چې تاسو اوس پکې ناست یئ څو ورځې کېږي چې دلته تورخم کې ولاړ؟ دا 2مه شپه ده بېګا. 2مه شپه. او کله به اجازه درکړي چې د دروازې نه واوړې ته؟ نو هغه بس تاسو ته خپله معلومات شته تقریبا داسې ووایه چې دغه یو د سپرپنټ پوستې نه هم سهار حرکت راکړی تر اوسه پورې دغه جي ته رارسېدلي ده. نن به د دروازې نه واوړې که نه؟ او د خیره سره 1 غنټه 2 کې دا میوه یا دا ترکاري د تازه ترکاري بادرنګ دی. بادرنګ دی ښه. دا ټول بادرنګ دی؟ نه بس مختلف اشیا دي پکې. بادرنګ دی پکې، ټماټر دی پکې او نورم انګور دی پکې، شوکاڼه پکې روان ده. سبزي هر شی په مکس روانه ده پکې. څنګه دی تاسو سره د نوي نظام راتګ سره د دوی هغه رویه تاسو سره څنګه ده؟
فعلا خو ښه ده او دې نه بعد د الله او کاروبار مو څنګه شوی دی دا تورخم کې ستاسو ته اسانتیاوې برابرې شوي که نه سختي شوي نو تر اوسه پورې خو هغه نشته د ما زوړ حساب کتاب ده او که دې نه بعد څه ووایو نو لا نظام د چلیږي فلحال خو ښه چلیږي دوی تاسو سره څه واده کړی چې دغه مشکلات به هم حل شي که نه هغه خو یې ډېرې ویلي دي نو الله تعالی دې وکړي چې دوی کومې خبرې کړي دي چې هغه الله تعالی به مالیه هم څنګه دا ګاونډي هېواد ستاسو مالیه وایي معاف کړې دا رښتیا هغه رښتا نه ده جي نه ده معاف کړې نه ده معاف نه نه ده معاف کړې ښه چا معاف کړې ده هغه ملک خو مالیه بیخي معاف کوي نه او هغه خپل ټیکس ته نه اخلي هغه خو هغه نه معاف کوي مالیه خبر شو چې هغې ملک وایي مالیه معاف کړې ده د اکثره تاجرانو د افغانستان نه چې کوم هغه ځي صادرات هغه خو د سره معاف کوي نه خو هغه خو ټیکس ته نه خپل اخلي دلته ورته هغه جوړ کړي چا معاف کړي معاف کړي خو دوی دلته دا پوه شوي چې د طالبانو حکومت چې ده دوی دلته کمه کړې ده لکه هغه مخکې چې کوم حالات باندې پیسې ترې نه اخیستې هغه کم مخکې پکې اوس تاسو خپله څه مصروفیت لرئ دلته بس موږ هم همدغلته د تورخم کې پراته یو او بس د ګاډو ماډو سره ګرځو همدې ګاډو ماډو سره ځو دا کېږي اوړیا خوا که نه نه دې خوا بس دې خپله مزدوري وو چې دوه کسان دي پرېږدي پوه شولې او ځکه چې اوس ځان ته یوازې کس یم اوس خدای نه هغه باران سي یو بل کوم مشکلات پیښ سي نو په یوازې خو نه کېږي نو چې دویم نفر سړي سره نو بیا لږ اسودی ورسره دویم کس دا مهمه خبره ده چې دویم کس کلندر ورسره دلته کاروبار کې هم دې ساحه کلندر یې هم دې لارو سره ګرځم دې لارې نه خبرې د عام خلک تلی شي خوا عام خلک خو ګیټ بند عام خلک خو نشي تللی ځینې چې مونږ ولیدل چې تلله څوک دا هغه وایي سفارت کې د ګیټ پاس څه مسله ده نه ولې ښکاره خبره به کوو پاکستان سفارت ته ورځي ګیټ پاس باندې څه شی ورکوي ټوکن موکن ورکوي په همغه باندې نیم کسان اوړي او دا نور سخت مریضان چې دي دا ورځي دا ورځ کې داسې یو 10 دانې او 15 دانې واړوي بس خلاص سمه ده مننه کور ودان لیدونکو دا د تورخم بازار دی چې تاسو خپله ګورئ شهره کې دی چې دلته زیاتره دا د مستریانو د موټرو مستریانو دوکانونه ډیر دي دلته به له بېلابېلو خلکو سره خبرې اترې ولرو دلته دا کاکا ولاړ دی دې سره به یو څو خبرې وکړو ستړی مه شي سلام څنګه وروره ښه جوړې په خیر څنګه یې ښه خو یې کور ودان مننه که دا راته ویې د کوم ځای موږ د کونړ وروره د کونړ دلته څه کې ولالته کار مار کوو لاسګاډی چلم لاسګاډی چلې څنګه دی ته خو دې تورخم کې کاروبار کې فعلا وضعیت دلته څنګه اوس ښه دی ګزاره کوي مړه دا ګیټ پاکله معلومات لري دروازې پاکله تاسو خپله ګورئ څوک راځي نه راځي ولا ګیټ کلک بند دی هغه خلک راځي چې چا سره لیټري هغه خلک راځي او نور غریب او مریضان چې دي هغه بس ولا غریبانان ولاړ ډېر مریضان پرېږدي په دې دروازه باندې که نه لږ پرېږدي لږ پرېږدي ته دلته تا ویلې لاسګاډی کراچۍ ده تاسو واو کراچۍ چلو مزدوري کوو موږ ښه دا مسافر چې راځي د هغوی بیکونه شیان به وړي څنګه دی کاروبار مړه بس اوس نشته خاص ولا نن درېیمه ورځ چې راغلي 2 روپۍ مزدوري م نه ده کړې نیلم 300 روپۍ کړې هغه میده په ګېډه وخوړه ګېډه دې وخوړلې څه وینا لري طالبانو ته څه خبره لري زموږ نه څه یو کار مال یو ژوند یو شی پیدا کړي چې موږ ورسره مصروف اوسنی نظام درته ښه که پخوانی مړه بس اوسنی هم ښه دی او مخکینی هم ښه ډېر کم یو ښه دواړه ښه مړه اوس ښه صحیح ده دلته به موږ کوم مسافر پیدا نه کړو چې ورسره خبرې م کړي مسافر به بري دلته نشته دا بره ډک بره سمه ده نو دوستانو دا د تورخم بازار تازه وضعیت دی تاسو په خپله ګورئ دلته به د ځینو دکاندارانو څخه پوښتنې وکړو چې د دوی کاروبار څنګه دی فعلا ټول دکانونه خلاص دي نو چې څوک دلته تګ راتګ نه کوي نو څنګه دکانونه خلاص کړي حتما تګ راتګ به وي له دوی څخه به پوښتنه وکړو ستړی مه شي
جوړې په خیر خیر سی وبخې کور ودان ته د کوم ځای زه اسکې مینه د بالا ولسوالۍ لاس کې مینې شینواری بلې ډېر ښه که دا راته یې څه مصروفیت لري دلته که څنګه زه فعلا ټکسیوان یم الټو در سره ټکسیوان یې له دې ځای څخه مثلا مسافر وړي نه خار او جو مارکو چلو خار او مارکو نو دلته څنګه راغلی دلته مې ملګری لږ سپیر پارټ سامان یې اخیسته هغه سره راغلم ښه څنګه تورخم پاک له خو معلومات نه لري تاسو نه والا چې بس دستي راغلم نو خپل سترګو لیدلی حال که راته وي بس لیدلی حال دغسې حالات دي وروره نو بس کارونه نشته کاروبار دغسې لون ولاړ ده داسې حالات دي ستاسو کاروبار څنګه دی د ورځې څو د فیزي له مارکو نه جلال آباد ته بس تګ و راتګ باندې څه کوي نو ګیس ته 80 روپۍ دی نو واره به څه وکړي راته نو که 2 پیرې لاړ شو که 1 پیره هماغه ګیس وړو راوړو خلاص ښه کور ودان مننه ستړی مه شي جوړه خیر هغې کاکا تا ته لاس کوي دا خبرې کوي ولې ته د کوم ځای زه د کوټ د کوټې نوم دې څه دی نوم مې دلاغه څه مصروفیت لري د ننبۍ مې نانبۍ د تورخم بازار کې څنګه دي ستاسو کاروبارونه کارم کیږي که نه کیږي کارم ښه دی بس شکر دی ساعت هم تېر دی مخکې لږ ډېر اوس د طالبان سره لږ زر کم شوی دی خو موږ سره بیا هم کاتي دي اوس کار نه دا چې کم شوی لامل یې څه دی پوهېږي لامل بس بازار له ډېر خلک نه راوځي زموږ کار اوس ښه شو په دې طالبانو کاتي دي موږ سره دا موټرونه ډېر ولاړ دي ما چې ولیدل تقریبا په 100 کیلومتره کې موټرونه یو بل پسې ولاړ دي د دوی پاک له معلومات لري دا ولې ولاړ دي تاسو خو حتما دلته اوسېږي معلومات به مو ترلاسه سورلی نشته دی او څوک راوځي نه کاروبار نه دا غټ موټرونه دا د ټیلر ټیلر یې درته بس ګیټ کې به څه ستونزې وي ته خو نه پوهېږي چې څه ستونزه پرون سره باس ماسې کړی و او بند و او بس اوس ولاړې دي نو بس څه تشې لارې خوش کېږي بیا دا ترانزیټ خوش کېږي ورپسې سمه ده کور ودان مننه ریوړې والا کوم دی ستړی مه شي جوړې په خیر څنګه ډېر کار دی لکه چې نن کړی ښه والا چې کارونه هوارې نه راته ستړی ښکاري دا تصویره خوانه واخله چې ښه راشي څنګه داسې څه کاروبار کې سپیر پارټ څنګه لاسګاډی چلو لاسګاډی چلوي په دې لاسګاډي کې ته څه وړي څه فعالیت دا بس سپیر پارټ وړي راوړو بس سپیر پارټ چیرته وړي بس همدې دکان نه کې ګرځو راګرځو نو کوم ځای نه راوړي چې دي یو دکان نه بل ته یو دکان نه موټر ته وړو لارې ته وړو بس بار ویل څنګه دی کاروبار ولا چې کاروبار کمزور دی بس کمزور دی پخوا نه کمزور دی که اوس کمزور دی مخکې ښه ولې کمزور دی ولا چې بازارونه بس ګاهک نه راځي نه راځي ګاهک نه راځي دکان نه خلاص ګاهک نه راځي چې څوک یې والي او بنګوي سمه ده مننه لیدونکو نو موږ راغلي وو دلته د تورخم کمیسارۍ ته دلته کمیسار صاحب دی له دې سره به یو څو پوښتنې او خبرې اترې ولرو مولوي صاحب ستړی مه شي خیر مننه که پیل کې راته دا ووایې او ځان معرفت که وکړي زه سید غازي الله هاشمي د لغمان ولایت او دلته تورخم ته د کمیسار په دنده امارت اسلامي لخوا نه ګمارل شوی یم ډېر ښه په لیدو هم خوشحاله شو مولوي صاحب که دا راته ووایې چې تورخم کې مثلا فعلا دا دروازه خلاصه ده که نه دروازه خلاصه ده مالونه ځي او راځي دروازې کې کوم مشکل اوس نشته عامو خلکو ته څنګه تلی شي راتلی شي عامو خلکو ته تر اوسه پورې موږ د وزارت خارجه مشران په دې باندې خبرې روانې دي انشاءالله تعالی ډېر کم وخت کې به دا مشکل ختم شي مخکې دلته
د کورونا موضوع وه نو زمونږ ګاونډي هېواد ګیټ بند کړی و د کورونا هغه نه نو اوس سروې شوې ده د دو چې 0.6 ته کورونا رسېدلی نو ډېر کم وخت کې بالاخره د عامو خلکو په مخ ګیټ خلاص شي. موږ مشرانو وزارت خارجه مشرانو دا کار شروع کړی دی. انشاءالله د پاسپورټ تګ و راتګ به شروع شي. فعلا دا ځینې خلک ما چې ولیدل چې ځي و راځي دا مریضان دي که څنګه؟ دا فعلا چې دا کم خلک چې ځي و راځي دا پاکستاني پاسپورټونه دي او هغه ځي. پاکستانی اتباع دي دلته چې راغلي پاتې وو هغه ځي بیرته. خبر شوم د ترانزیت په برخه کې چې دلته دا د تازه میوو اکثره دا غټې موټرې چې دي دا دلته وایي سټاپ وي او د تګ اجازه ورته نه وه نو زیاتره میوه خرابه شوې. که د دې په هکله څه معلومات موږ ته راکړي چې آیا دا موټرې اوس هم بندې دي نه دي بندې خلاصې شوي او که څنګه؟ په دې باره کې خو موږ د وزارت خارجه مشران ډېر ښه اقدام وکړ چې پرون دغه د میوو چې کوم ټیسټ و دا پاکستان لخوا نه معاف شو نو ګاډي به په اسانۍ سره مالیه یې معافه شوه دا ټکس یا مالیه او ټیکس یې معاف ستاسو د دولت لخوا معاف شو؟ د پاکستان او زمونږ وزارت خارجه مشرانو په خپل منځونو کې د سیاسي د همغږۍ او هم د دې په اساس باندې دا هغه معاف شوی. کور ودان مولوي صاحب ژوندی اوسي که داسې دقیق معلومات که در سره وي او که موږ ته کولی شي ځکه ولس ټول همدې ته په تمه دی اکثره ولس ځینې کارونه یې هلته پاتې دي د کرښې هغې غاړې ته یا ځینې هلته پاتې په هغې غاړې کې چې دلته افغانان دي هلته یا ویزه پوره شوي یا دا مشکلات لري نو که دا معلومات موږ ته راکړي چې څومره وخت کې به دا ګیټ یا دا دروازه په پوره ډول خلاصه شي که دا معلومات لرئ؟ دا پوښتنه خو ما درته مخکې ځواب کړه چې زموږ مشران د وزارت خارجه د هغو سره په هماهنګۍ کې دي او ډېر ژر به دا ګیټ چې بند شوی و د کورونا لپاره بند شوی و نو دوی سروې کړې ده او هغه 0.6 ته رسېدلې ده نو انشاءالله تعالی زموږ مشران په دې باندې کوشش کوي او چې د پاسپورټو له مخې د دروازه خلاصه شي. کور ودان مولوي صاحب مننه چې وخت دې راکړ. نو لیدونکو څنګه چې تاسو ګورئ دا د ترانزیت یا د تجارتي موټرونه دي چې له دې لوري هغه لور ته تازه میوې او بیلابیل خوراکي توکي لیږدوي. د دې ډریورانو په وینا دلته تقریبا 3-4 شپې او ورځې تیروي تر څو له دې نوبت څخه ووځي او د دروازې هغې غاړې ته واوړي. نو دلته په سلګونه موټرونه په قطار ولاړ دي تر څو د دوی نوبت ورسیږي او له دروازې څخه واوړي او ځینو ډریورانو خو دغسې ورته ډډه مړولي په سړک باندې ځکه مجبوره دي چې دلته خپل وخت تیر کړي او نوبت ته تم پاتې شي. زه به د دې مشر سره یو څو خبرې ولرم. ستړی مشې مشره جوړې په خیر یې کلاري ده
اجازه ده کینو کینه څنګه یې جوړ ډریور یې لکه چې او وروره څنګه دی کاروبار دی ولا خوند یې نشته ولې خوند یې نشته دا لو ګوره نو چې راغلی سبایي او دا د شپه شو تر اوسه ولاړ نو وږي او تږي او نه مونځ شته او نه اودس شته دی څنګه دی داسې ډډه ورته اړولې لکه چې ښه ډېرې شپې ده او ورځې دلته تېرې که څنګه نو مجبوره یې چې ډډه وانه چې نو په ودرېدو هم زیاتې ملا ماته شوه څه کاره هغه ته خپله خو ډریور وي که دا راته ووایې چې د کوم ځي زه د همدې ځای یم نه اصل کې د کوم ځي اصل کې د ولایت جلال آباد ته یم د مومندرې د مومندرې ډېر ښه بس دا هم زموږ مومند دی ښه دوستانو څه وکړي نو دا هم یو هیواد ته خدمت دی چې کوي که دا راته ووایې چې دا موټر ستا دی دا زما دی دې کې د څه شی بار کړي لخې دې کې رومیان دي معلومات لري چې مثلا څو ورځې تاسو دلته یا څو شپې دلته تېروئ دلته خو که اوس زه واوښتم خو دا شپه هم پرې لاړه او بېګانۍ شپه هم شوه څه وخت راغلی او نوبت ته په تمه زه سبایي ملا ځان نن سبایي راغلی کوم ځای نه د موټر رابار د لوګر نه لوګر نه د څو ورځې کېږي حرکت لوګر نه پرون مازدیګر د لوګر نه حرکت کړی ستا په نظر څه وخت به د دروازې نه واوړي زما په نظر څه یاره د شپې د سبایي ټیم کې ایله واوړم نو نه وځي ګاډي مونږ ته خو ځینو ډریورانو ویل چې مونږ دلته 3 شپې او 3 ورځې هم تېرې کړي دي په نوبت کې دا رښتیا دي شته بیا څنګه دا میوې نه خرابېږي دا ترکاري او میوې دا خو چې دا نن مرم وواله چې سبا مر ووال ختم شو دولت ته یا طالبانو ته څه وینا لري څه غوښتنه ترې لري کولی شي شریکه کړي ورسره موږ له دغه غټه ستونزه ده چې سوزۍ ټولې خرابې شوې دا خو مالوالات سوزۍ والا یو 2 روپو له په تمه دي ورو هغه راشي دلته 2 ورځې 3 ورځې ودرېږي چې کوز لاړ شي خپل سر خو څه کوي چې د جیب هم کې بقایه وي د دروازې نه غاړې ته چې لاړ شي تر کوم سرحده پورې یا تر کوم ځایه پورې تاسو ځئ من خو اسلام آباد او مردان او پېښور دې ځایونو هغې غاړې ته تاسو ته مشکلات شته که نه نه هغې غاړې ته دې خوا نه نشته او د هغې خوا نه همدغسې چل هلته هم دی مالیه څنګه مالیه تاسو نه نه هغه دغه نه اخلي د مال والا د ګیټ پاک لکه موږ ته معلومات راکړي تازه وضعیت څنګه دی ترانزیت پرېږدي ټول موټرې پرېږدي نه پرېږدي او که د عام خلک تاسو لیدلي عام خلکو ته اجازه شته چې د دروازې نه غاړې ته لاړ شي یا نه هغه شی نشته عام ولس نشي تللی آبان دي د دې نظام سره ستاسو ستونزې ډېرې شوي کمې شوي پخوا ډېرې وي که کمې وي که دا معلومات راکړي یاره ستونزې خو مو ورسره کمې شوي دي خو غریبي مو ورسره کمه شوې ده غریبي هم ډېره شوې ده علت یې څه دی نشته اوس څوک ورسره کاروبار نه کوي د هغې خوا نه تش راځي او دې خوا نه بس دغه رومیان دی وړو په دغه کې ښه تاسو اوس فعلا یو طرفه مواد وړئ او هغې طرف نه راوړئ نه هغې طرف نه خالي او دا معلومات نه لري چې د هغې خوا نه مثلا څه راځي څه مواد راځي او که نه د هغې خوا نه همدا یو سیمټ دی او سیمټ ټینکۍ مې راله نه ډکوي یوازې سیمټ د هغې خوا نه راځي او هغې بس سیمټ او ټینکۍ هم نه ډکوي د جیب یې پکې وراچوي وړه غوړي وریجې د دې پاک لکه معلومات نه لري راځي نه راځي تاسو ته به ښه معلومات نه هغه شی نه باندې هغه نه راځي بس صرف همدا سیمټ دی او پرچون کم ګاډی راشي خطنو همدلته بس ډډه به دې لګولي تر څو چې د نوبت ورسېږي تمه یې همدې ته بلکل کور ودان وبخې چې وخت مو ستا ونیو نو لیدونکو دلته یو څو نور ډریوران ورونه ناست دي چې حتی ځینې بېخوبه دي دوی سره به هم خبرې اترې ولرو دوی هم ملامت نه دي ځکه ستړي دي نو ستړي مه شئ ستړی مه شي جوړې ستړی مه شي تا ورته ښه ځای پیدا کړی ښه ډډر دی لګولې ده ستړي یې لږ نه ډېره ته خپله څه کاره یې زه په خپله ډریور یم ډریور یې او د همدې ګاډي د دغې او ایسي دې ګاډي کې څه شی دي انګور وروره انګور دي
څنګه دي انګور دا د کوم ځای نه دي راوړي دي؟ دا کابل جان نه. کابل جان کوم ځای نه؟ هغه نه څه ورته وایي قرهباغ نه. ښه قرهباغ نه. څو ورځې کېږي چې دلته تمې؟ پرون څه ټیم سبی راغلی و، سبی ټیم و داسې 7 بجې به وي چې راغلی و. پرون سبی؟ نه نن سبی. نن سبی. او کابل نه دې څه وخت راکت؟ کابل نه همدې مازدیګر حرکت راکړی و. دلته خو چې زه اکثره ډریوران ګورم ستړي دي بیخي داسې په بد حال دي، ته لږ ماشاءالله ښه تندرسته یې او داسې تندرسته صفا یې. څه ورته وایي څو ځان ته یو ویده کېدی نه شو چې ویده شواله وایي قطار روان شو. هو څه فکر کوې چې څه وخت به دې نوبت ورسي؟ یاره بس انشاءالله ایله سبی ته ورسېږي نو. سبی ته په شک کې دی هغه هم شک کې و. ښه دا ورور خو زمونږ داسې اړولې ده لږ بې خوبه یې. ته څه کاروې؟ کلنډر یې. دا راته ووایه چې څنګه دی کاروبار مو خوشحاله یې د کار نه دی که نه رښتیا ووایه؟ د کاروبار نه دی خوشحاله یې که نه؟ کاروبار کې به څه خوشحالي وګورې د کوم ځای یې؟ پکتیا. د پکتیا یې؟ څو ورځې کېږي خوب دی نه دی کړی؟ خوب دې څو یوازې بېګا شپه دې نه دی کړی؟ تر اوسه دې بیخي خوب نه دی کړی؟ زه به سته وده شه، تا ته ښه خوب غواړو، ملامت نه دي، ستړي دي، کور ودان، مننه، ژوندي اوسئ. نو لیدونکو دا و د تورخم تازه وضعیت چې تاسو په خپلو سترګو وکتلو. مونږ هم په دې ګرمي کې خاص تاسو دپاره راغلي وو ځکه ستاسو غوښتنې وې چې تورخم نه مونږ ته یو خپرونه وکړه. نو دا و تورخم. څومره معلومات چې مونږ وکړل چې په دې دروازه یا ګیټ کې یوازې دا څو ورځې کېږي چې ترانزیت موټرې خلاصې شوي، اجازه یې ورکړې ده چې دا مالونه خپل انتقال کړي. او د دې ترڅنګ هغه کسان او هغه عام خلک کولی شي چې مثلا د سفارت نه ګیټ پاس اخیستی وي او د سفارت په غوښتنې سره له دې دروازې څخه اوښتی شي. او د دې ترڅنګ عاجلو مریضانو ته هم اجازه شته چې له دروازې هغې غاړې ته لاړ شي. نو تورخم مو ولیدو، تازه وضعیت یې همدا و. مونږ به هم ځو بېرته کابل ته به ځان رسوو، مازدیګری دی. نو زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. کوم نظر یا وینا که مونږ ته لرئ مونږ سره یې شریک کړئ تر بلې خپرونې چې زه سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په یو بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.